سلامونه ډاکټر شکیب یم. زما په نظر که څوک خوشحالي غواړي باید پوه شي چې د خوشحالۍ معنا څه شی ده او د خوشحالۍ قیمت څه شی ده. اکثره خلک زموږ چې خوشحالي غواړي هغه خلک دي چې نه خوشحالي پیژني، نه ورته صحیح تعریف لري او نه پوهیږي چې د خوشحالۍ دپاره قیمت څه شی ده. مثلا ته ښار ته ځې، غواړې غوښه واخلې، دې خبر نه یي چې غوښه چیرته خرڅیږي، د غوښې رنګ څه رقم دی، د غوښې شکل څه رقم دی، غوښه کیلو په څو ده او د تا جیب کې پیسې هم نشته، نو ته کولی شې چې غوښه واخلې؟ اصلا نه. نو موږ هم د خوشحالۍ په تلاش کې په داسې حالاتو کې یو چې نه یې ادرس راته معلوم دی، نه یې پیژنو، نه یې راته قیمت معلوم دی. زه که چیرته له ځان پوښتنه وکړم چې هی شکیب زه غواړم خوشحاله اوسم، زه ځان ته وایم ولې؟ زه فکر کوم زما د خوشحالۍ وخت تیر شوی. زه فکر کوم ماشومتوب زما د خوشحالۍ وخت و چې بې دلیله مې منډې وهلې، بې دلیله مې خندل، بې دلیله مې چغې وهلې، بې دلیله به مې خیزکې او ساتیري کوله. ولې اوس زما د خوشحالۍ وخت تیر شوی. ولې باید خوشحاله اوسم؟ مګر دا دنیا د دې دپاره ده چې خوشحاله اوسم. پس تاسو باید پوه شئ، ځینې وخت خوشحالي په غم کې، ځینې وخت خوشحالي په سختیو کې، ځینې وخت خوشحالي په مبارزې کې، ځینې وخت خوشحالي په زیار ویستلو او منډو وهلو کې. خوشحالي همیشه دا نه ده چې ته کینې وخاندې، ته کینې د پلار او د مور ګټلی خوراک ته کینې او په مړه خېټه ډوډۍ وخوري. دا د خوشحالۍ غلط انځور دی چې تلویزیونونو کې موږ ته ښایي. یو نفر هغه وخت خوشحاله ده چې لوکس موټر لري، یا یو نفر هغه وخت خوشحاله ده چې کلارې په یو اتاق کې ناست او ډوډۍ خوري، یا یو نفر هغه وخت خوشحاله ده چې ګډیدا کوي. واقعا فکر کوئ ګډیدا تاسو خوشحالولی شي؟ واقعا فکر کوئ د چرسو د شرابو وهل تاسو خوشحاله کولی شي؟ واقعا فکر کوئ د نورو تیاره ډوډۍ خوړل تاسو خوشحاله کولی شي؟ واقعا فکر کوئ د نشې نه وروسته خندا خوشحالي ده؟ زه وایم که نر او د خوشحالۍ په لټه کې نو باید د ښځو نخرې پرېږدې. دا چې وایي نور دې ماته پیسې راکړي، دا چې وایي نور دې ماته د درس ویلو زمینه برابره کړي، دا چې وایي نور دې ماته وظیفه پیدا کړي، دا چې وایي پلار باید ماته پیسې راکړي، دا چې وایي چې که ورور مې نه وي ژوند نشم کوی. که چیرته ته خپل ژوند په خپلو پښو نشي دروی، که چیرته ته د خپل ځان مصرف نشي پوره کوی، که چیرته په کوم کور کې چې ته اوسېږي تا نه دی اخیستی، که چیرته کوم مصارف چې ته کوې ستا د خپل جیب نه، ستا د خپلو لاسو په زور ګټل شوي نه دي، نو ته د ښځو نخرې کوي. ځکه دا د ښځو حالت دی چې باید نرې ورته وګټي او هغو کینې په تیاره یې وخوري. په ستا ژوند کې خوشحالي نشته. خوشحالي ستا ژوند کې هغه وخت راځي چې ته خپل مسؤلیتونه مدا کې او د نورو دپاره هم تیاری او تابع ونیسي. ته باید د خپلې ښځې نه ساتنه وکړي، ته باید د خپلې مور نه ساتنه وکړي، ته باید د خپلې خور نه ساتنه وکړي، ته باید د خپلې کورنۍ نه ساتنه وکړي. او کله چې تا وشو کولی دا کارونه وکړي، ته بدلیږي په یو نر. او که چیرته ته تر اوسه پورې دا کارونه نه کوي، ته ځان ته نر نشي ویلی، ځکه ته د ښځو په ډله کې راځې. چون ته د پلار پیسو ته ناستې، چون ته د ورور پیسو ته ناستې، چون ته د مور لاس ته ناستې چې د پلار نه پیسې واخلي او تا ته یې درکړي. پس زه بیا هم وایم ژوند کې د خوشحالۍ نه باید صحیح هدف ولرئ، او که نر اوسئ باید د خوشحالۍ په لټه کې اوسئ. زه ځوانان وینم چې مینې پسې ژاړي، زه ځوانان وینم چې وایي والا جنۍ مې د لاسه ورکړه، دا به څنګه کېږي؟ دوی د ښځو نخرې کوي. هغه جنۍ باید نر اوسي، دوی ښځې دي. ځکه نر نه ژاړي، ځکه نر دلیل پیدا کوي. جنۍ نه راکوي ولې؟ د دې د خاطر چې بېکاره یم، سمه ده کار پیدا کوم. جنۍ نه راکوي ولې؟ د دې د خاطر چې درس مې نه دی ویلی، سمه ده درس وایم. جنۍ نه راکوي ولې؟ د دې دپاره چې کور نه لرم، سمه ده په خپل زور ځان ته یو کور اخلم. جنۍ نه راکوي ولې؟ د دې د خاطر چې موټر نه لرم، سمه ده په خپل زور ځم یو تجارت شروع کوم او ځان ته موټر اخلم. مونږ دې نړۍ ته راغلي یو چې سختي وګالو تر څو مهم کارونه وکړو. که په مونږ سختي رانشي، مونږ نشو کولی مهم کارونه ترسره کړو. که په مونږ ستونزې رانشي، مونږ نشو کولی چې په ساده شکل باندې بریالي شو. پس کله چې تا یو شی دردی، کله چې تا یو څوک دردی، په اصل کې دا یو نعمت دی د خدای د لوري، تر څو ته بدل شي د ښځې نه په یو نر باندې. او د دې په ځای چې نور د نورو لاس ته کښېنې، ته مجبوره یې چې خپله کار وکړې او نورو ته رزق پیدا کړې. کله چې وایم د ښځو په شکل نخرې مه کوئ، دا په دې معنا نه ده چې زه ښځو ته توهین کوم. د ښځو نورې ډېرې مهمې وظیفې دي
ښځې په شدت سره عاطفي دي. ښځې باید د خپل اولادونو تربیې ته رسیدګي وکړي. ښځه مور ده باید د خپل ماشوم تربیه ترسره کړي، او ښځه په کور کې ډېر ستر مسؤلیتونه لري چې باید ادا یې کړي. اما که یو نارینه د ښځې غوندې نخرې کوي او کوشش کوي چې دی په کور کې اوسي او ښځه یې دته ډوډۍ راوړي، نو دته باید ښځه وویل شي. او که یو ښځه کوشش کوي چې د نر ځای ونیسي، دا اشتباه ده. اروپا دا کارونه کوي چې اوس په غټه ستونزه کې دي. اروپا وایي چې حقونه مساوي دي. اروپا وایي چې کوم کارونه ښځه کوی شي هغه نرم کوی شي، کوم کارونه چې نر کوی شي هغه ښځه کوی شي. داسې نه ده. نر نشي کېدی چې عامله شي، ښځه عامله کېدی شي. ښځه نشي کوی چې د یو غل سره ډغرې ووهي، نارینه یې کوی شي. د نارینه وظیفه محافظت ده، د نارینه وظیفه د حلال رزق پیدا کول دي. او که چېرته یو نارینه دا کارونه نشي کوی، نو هغه د ماته نه وایي چې زه نارینه یم، او هغه د ماته نه وایي چې زه به خوشحاله اوسم، ځکه هغه خوشحاله نشي اوسېدی. که ته د خپل ناموس محافظت ونشي کوی، او که ته خپل ناموس ونشي ساتلی، که ته خپل ناموس ته حلال رزق را نشي وړی، او که ته خپل ناموس ته ځای د ژوند کولو دپاره برابر نشي کړی، ته نارینه نه یې. اوس ما څومره هلکان دا مسؤلیتونه مني، څومره هلکان دي چې دې مسؤلیتونو ته غاړه ږدي، او څومره هلکان دي چې دا مسؤلیتونه یې ترسره کړي. بس که تاسو دا کار کړی ته نر یې، که مو نه دی کړی ته اوسه پورې هم د ښځو په ځای کې، بس باید خپل ځای بدل کړي. او دا خبره باید په چا بده ونه لګېږي، چون دا یو حقیقت ده، او تاسو باید ورباندې سر خلاص کړئ. ځکه هره بده پیښه یا یو درس دی د رب له لوري، یا یو چانس دی د بدلون لپاره د رب له لوري. نو که نن ته زما خبرې اورې، په داسې حال کې چې بیکاره یې، په داسې حالت کې چې د مسؤلیتونو نه تښتې، په داسې حالت کې چې د نورو خلکو جیب ته ناست یې، ته باید شکر وباسئ چې دا خبرې اورې، او دا خبرې تا دردوي، او دا درد د دې لامل کیږي چې ته ځان بدل کړې، او یو عبرت درته، یو درس درته. پس کله چې تاسو دردېږئ، بدلون ته مخه کوئ، ځکه هره بده پیښه چې موږ ورسره مخ کیږو، موږ ته داسې یو درس جوړیږي چې بیا په آینده کې د هغې بدې پیښې نه مخنیوی وشو کوی، یا راته داسې یو چانس جوړیږي چې موږ وهڅوي چې راپورته شو خپل ژوند بدل کو. موږ ډېر داسې باورونه لرو چې اصلا نه پوهیږو کله او څنګه مو ترلاسه کړي. موږ تل د دښمن په خبره د حقیقت په شکل باور کوو، او دا هغه څه دي چې موږ له لارې وباسي. مثلا موږ داسې باورونه لرو چې که ته یو ځوان نه پوښتنه وکړي چې دا څنګه رامنځته شوي، اصلا پرې پوهېږي نه چې ولې. یو مثال یې درکوم. یو نفر ته وایي موچیګري وکړه، والا شرم دی. ولې موچیګري باید شرمي؟ یو نفر ته وایي نجاري وکړه، والا شرم دی. ولې نجاري باید شرمي؟ زه نه پوهېږم. ځینې وخت موږ چې کوم باورونه لرو دا بې معنا دي. موږ چې کوم باورونه لرو دا اشتباه ده، اما بیا هم په شدت ورسره ناست یو. مثلا یو نفر ته وایي چې موچیتوب وکړه، والا موچیتوب شرم دی. کله چې ورته چې ولې یو کسب نه دی، دی خدمت نه دی، دی پیسې پکې نشته، شته، نو ولې شرم دی؟ پس د دې دپاره چې زموږ ماغزه د نورو لخوا کنټرول کېږي، او موږ ډېر داسې باورونه لرو چې اصلا نه پوهېږو کله او څنګه زموږ په باور بدل شوي، او دا باورونه زموږ ژوند تباه کوی شي. او تر ډېره حده پورې دا باورونه د هغه خلکو له لوري ستاسو مغزو ته پیچکاري کېږي، کوم چې د دې باورونو په واسطه کولی شي تاسو کنټرول کړي، ستاسو پیسې کنټرول کړي، ستاسو جسم کنټرول کړي، ستاسو انرژي کنټرول کړي. زه یو مثال درکوم. یو نفر ګوري وایي چې زه په امازون کې میلیونر شوی یم، یا یو نفر ګوري وایي چې زه پوهېږم څنګه تا میلیونر کم. په داسې حالت کې چې خپله بیا تا نه غواړي چې راشه که غواړې چې زه د میلیونر کم یا د میلیونر کېدو طریقه درته وښایم، ما ته 6,000 افغانۍ فیس راکړه په کال کې. وروره که ته چېرته ما ته د میلیونر کېدو طریقه راښایې، نو ولې رانه 6,000 افغانۍ غواړې؟ که یې راښایې ولې مفته نه راښایې؟ نو ځکه زما دغه خبرې چې کله زه کوم په ډېری هغه خلکو چې په ځوانانو باندې بزنسونه کوي، ځوانانو ته یې تخیلي ځایونه رامنځته کړي، تخیلي فکرونه یې ورته رامنځته کړي. 6 میاشتې به ته داسې یې هغسې به یې، پرته د دې چې ورته وایي چې نه بې زحمته راحت نشته وروره، بې غمه خوشحالي نشته وروره. دا خبرې ورته نه کوي، په ځان یې راماتوي تر څو د دوی نه استفاده وکړي. او کله چې ترې نه استفاده وکړه پرېږدي یې. زه داسې ارواپوهان لرم چې یو مریض 6 میاشتې هر هفته کې یو ځل ورځي، او هر هفته دا ترې نه په 700-500 افغانۍ اخلي، ولې 6 میاشتې وروسته د مریض حالت د دوی نه بدتره ده. فقط ورته یې نن به ښه شي، سبا به ښه شي، یوازې خپلې پیسې اخلي، یوازې یو دوکان خلاص کړی دی چې چلی یې. پس باید پوه شئ چې خوشحالي په غم کې ده،
خوشحالي په سختیو کې ده، خوشحالي په درېدلو کې ده، خوشحالي په نه تسلیمېدلو کې ده. پس آیا آماده یې چې د ژوند سره د جګړې ته دوام ورکړي؟ هر هغه څوک چې درته وایي ژوند اسانه دی، هر هغه څوک چې درته وایي ژوند ساده دی، هغه څوک چې درته وایي چې ژوند مشکل نه لري، اشتباه کوي. فقط درنه غواړي استفاده وکړي. پس غواړي خوشحاله اوسي، غمونو سره د مخ شه. غواړي خوشحاله اوسي، ستونزو سره د مخ شه. غواړي خوشحاله اوسي، دا غمونه او دا ستونزې حل که. په همدې سادګۍ ته کولی شي خوشحالي ترلاسه کړي، په همدې سادګۍ ته کولی شي بریالی شي.